پلازمینه کابل چې د نظم او قانون پلي کولو محور ګڼل کیږي. هر هغه څوک چې هڅه کوي د عامه نظم پر وړاندې اقدام وکړي د سختو مجازاتو او غبرګون سره به مخ شي. د کورنیو چارو وزارت د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت د کشف او تخنیکي تدقیق ریاست د خاص جرمونو مدیریت او ورسره ځانګړي عملیاتي قطعي منصوبینو یو ځل بیا ثابته کړه چې هیڅ ډول جرمي کړنې د قانون له منګولو څخه خلاصون نه لري. دا ځل د نظامي تجهیزاتو لویه زیرمه په دقیقو کشفي عملیاتو کې کشف او ونیول شوه. په کابل ښار شپږمه ناحیه کې د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت د کشف او تخنیک تدقیق ریاست اړوند د خاص جرمونو مدیریت او ورسره د ځانګړي عملیاتي قطعي منصوبینو لخوا یو لړ مهم عملیات ترسره شول. په یادو عملیاتو کې 2 تنه له شاوخوا 8 کیلوګرامه شیشه، 2 کیلوګرامه هیروین، 4 میله کلاشینکوف، 480 فایره د کلاشینکوف مرمۍ، 1180 فایره د M4 مرمۍ، 40 جوړه نظامی دریشۍ، 14 پایه مخابرې او ګڼ شمېر نور نظامی تجهیزاتو سره یو ځای نیول شوي دي. نیول شویو کسانو غوښتل چې یاد نشهیي توکي قاچاق او وپلوري او د نظامی تجهیزاتو څخه په ناوړه توګه استفاده وکړي. نیول شوي کسان بل څېړنو وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. یادو عملیاتو په ډاګه کړه چې نشهیي توکي غیر قانوني وسلې او جرمي کړۍ به د قانون او عدالت له منګلو څخه خلاصون نه لري.